د ټیکسونو مرکزی ادارې BR روان مالی کال IMF ته باور ورکړی وو 22 لکه دکانداران او د پرچون کاروباریان به د ټیکسونو په جال کې راولي او د دوی نه به 50 ارب روپۍ اضافي مالیه ترلاسه کړي خو اقتصاد پوهان وایي په ملک کې کاروباري فعالیتونه نشته د صنعتونو کمې دي او بیا د سیاسي بې ثباتۍ له وجې هم کاروبارونه زیانمن شوي خلک دا سوچ کوي چې موږ که ټیکس ورکړو هغه خلکو جیبونو ته ځي هغه په رشوتونو کې ځي د خپل آسایش او آرام دپاره هر څه کوي او خلک هغې ته د 1% ریوارډ هم د هغې نه میلاویږي نو خلک ولې وایي چې موږ ټیکس ورکړو چې خلک ویني چې موږ ته ریوارډ میلاویږي موږ ته فیسیلیټي میلاویږي زموږ مسایل ګورنمنټ حل کوي نو په خوشحالۍ سره به بیا ټیکس ورکوي د ټیکسونو مرکزی اداره وایي په ملک کې تر ټولو مالداره 15% خلک ټیکسونه نه ورکوي او چې څومره هم مالیه راټولیږي هغه په قرضونو د سود په مد کې لاړه شي BR وایي په ملک کې 3400 ارب روپۍ د ټیکسونو غلا کیږي خو بیا هم د پاکستان اقتصاد مثبت طرف ته روان دی څېړنې ښایي روان کال د اپریل په میاشت کې مرکزی ادارې تاجر دوست سکیم متعارف کړی و ادارې دکاندارانو ته ویلي وو د دکان د قیمت په سر به د 100 روپۍ میاشت نه تر 15000 روپۍ میاشت پورې مالیه ورکوي د BR شمیرې ښایي 1.5 لک دکاندارانو خپل نوم لیکنه کړې او په 3 میاشتو کې د 240 ښارونو نه 10 لک روپۍ مالیه ترلاسه شوې د BR زیاتره ټارګټس او دغه چې وي هغه ان ریالستیک هم وي او کم امبیشس لکه هغې ټارګټ سیټ کړي وي نو هغه پوره کول ډېر انتهایي ګران وي یو خوا تاسو ملکي حالاتو ته هم ګورئ بل خوا د کاروبارونو چې کم حالات دي هغه هم خراب دي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د راتلونکي 3 کالو لپاره د 2 ارب ډالر قرضو منظوري ورکړې د دې وړاندې د خزانه وزارت ویلي وو چې د ټیکسونو شرح د قامي آمدنۍ 9.5% ده او 3 کالو کې به دا 14% ته زیاته کړي مرکزی حکومت ژمنه کړې چې په زراعتو مالیه ولګوي او د نوکر پیشه خلکو په ځای د کاروباریانو نه ټیکس ترلاسه کړي خو اقتصاد پوهان وایي د مالیې د زیاتوالي لپاره کاروباري فعالیتونو ته اړتیا ده چې کله موږ خلکو ته امپلایمنٹ ورکو د ملک روزګار سی ورکو د ملک د انکم د جنریشن د جنریټ کېدو سورسز پیدا کړو چې دا سورسز نه وي په ملک کې دا پاسبل نه ده که هر قسمه امنیسټي سکیم رالي که هر قسمه سکیمونه ګورنمنټ اناونس کړي دا به پاسبل نه وي چې خلک د ټیکس ورکړي حکومت روان کال په قامي بجټ کې 12.9 ټریلیون د مالیې هدف مقرر کړي او په ټیکسونو کې د 13 کال په مقابل 40% اضافه کړي خو پوهان وایي ملکی قامي پرمختیا 2% ده او روان مالی کال په لومبي 3 میاشتو کې د مالیې هدف 90 ارب روپۍ خسارې سره مخ دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان